لوګر د هیواد په کچه له خورا لرغونو ولایتونو څخه دی چې د لرغونو توکو کې او مستندي بیلګې لري. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ولایتي موزیم ته ورځو. هلته په یاد موزیم کې شته تاریخي توکي وینو، لاسي صنایع ګورو او د دغو توکو او لاسي صنایعو په تړاو د لوګر ولایت د محلي موزیم له مدیر ښاغلي ناصري سره خبرې لرو. د نوموړي څخه به د موزیم په تړاو پوښتنې کوو او په ورته وخت کې به د موزیم له تاریخي اثارو څخه هم دی موږ ته ځینې راپېژني. قدرمنو لیدونکو، ورځو له ناصري صاحب سره زموږ د همکار ښاغلي شاه فیصل همت مرکې ته چې ناصري صاحب سره یې کړې ده. جناب ناصری صاحب، اگر شما در قدم اول برای ما بگین که ارزش و اهمیت موزیم را برای ما بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از ادب دارم خدمت احمد صاحب، همکاران تکنیکیشان و بیننده های تلویزیون ملی که همین لحظه ما را از پشت پرده تلویزیون خود میبینند. بسیار خوش هستم. چرانه موزیم جای است و کلمه یونانی است که موزیم آثار باستانی و تاریخی که جمع‌آوری میشه در اونجا حفظ و نگهداری میشه. ما دائم برای مردم هم گفتیم و برای شما من تشریح میدم که موزیم جای حفظ و نگهداری آثار باستانی است و ارزش از او بسیار زیاد است، چرا که یک ملت میگه وقت زنده میماند که فرهنگ و تاریخ خود زنده نگه می‌داره و فرهنگ و تاریخ ما بروی گذشته های تاریخی ما بیان میشه. دیگه جای است که گذشته های تاریخی را برملا میکنه و برای مردم نشان میده که مردم چی داشتن و چی نداشتن و چه قسم هنر داشتن و زندگیشان چه قسم بوده. یعنی ارزش موزیم بسیار بالاست. ناصری صاحب، در موزیم ولایت لوگر به چه تعداد آثار قدیمی صنایع دستی وجود دارد؟ ما فعلا در موزیم کمیال موجود است 65 قلم ظروف قدیمی یا آثار اینجا داریم و تعداد 80 قلم صنایع دستی که اینا کلش توسط مردم اهدا شده، جمع‌آوری شده به اثر سعی تلاش رهبری ریاست اطلاعات فرهنگ و کارمندای خود موزیم، بخش عضو مسلکی ما که در این سر تپ تلاش کرده و خود ما تپ تلاش کردیم، نیا کلش طور مجانی برای ما اهدا شده. خب میشه بگین یک دو سه نام از آثار و صنایع دستی که بسیار مهم باشه؟ چرا نه، ما در اینجا آثار داریم، با شمشیرهای داریم بسیار قدیمی و دیگه های سنگی داریم که سابق دو پخته میشد، غذا پخته میکردن. شمعدان های سنگی داریم، مسی آثار داریم و صنایع دستی هم داریم. اون مورد دوزیز که اون باز انشاءالله کلش میبینیم داریم. ناصری صاحب، در مورد قدامت تاریخی از این آثار و صنایع دستی که شما دارین، اگر برام بگین که چقدر قدامت دارد؟ آثار ما خو قدامتش بیش از 100 سال قدامت داره هر کدامش. و صنایع دستی خو چیزی است که او امیال مروج است. امیال جرم شد یا 10 سال هم در صنایع دستی ما چیز داریم، فعلی هم داریم. او دیگه چیز نداره قدامت، ولی آثار ما بیش از 100 سال تا 300 400 و 500 سال هم اینجا ما داریم. همین موزیمی که در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت لوگر وجود دارد، مردم چطور است؟ مردم لوگر به این موزیم میآیند دید بازدید میکنند یا خیر؟ خوشبختانه در ایمی اواخر بازدید کنندگان موزیم ما بخی زیاد شده. روزانه تقریبا 30 یا 40 50 نفر از موزیم بازدید میکنند، میبینند و با آثار و با داشته های فرهنگی خود بلد میشن
پیش و قدر چیز نبود، شرایط امنیتی هم خوب نبود. حالا انشالله روز به روز به افزایش هم است. امی آثاری که شما یادآوری کردن این شما خودتان دریافت نمودن یا مردم همکاری کردن همراه شما؟ یکو ما پیشتر برات گفتم که سعی و تلاش رهبری ریاست هم بوده، از خودمان بوده و همکاری و فرهنگ دوستی مردم ما بوده که مردم در سقط ما همکاری کرده، قط ما دست داده، با دست هم موزیم ما ایجاد کرده. شما من حیث مدیر عمومی موزیم ریاست احساس فرهنگ به مردم چی پیام دارن، از مردم چی تقاضا دارن که در حفظ و نگهداشت آثار قدیمی یا هم صنایع دستی که در ساعات یا هم در مناطق وجود دارد چقدر همکاری کنن، چی پیام دارن؟ پیام ما با مردم شریف مامیز ما پیش ما در جریدم برشان گفتیم، عالم میگم که آثار باستانی یا بناهای تاریخی یا صنایع دستی این سرمایه ملی است. تنها به مدیر موزیم یا به ریاست اطلاعات فرهنگ این اتکا نمیکنه، این از تمام مردم است. در حصه حفظ و نگهداری آثار باستانی ما از تمام مردم تقاضا داریم، از نیروی امنیتی تقاضا داریم که ما را همکاری بکنن، چرا که ریاست اطلاعات فرهنگ کدام نیروی به اصطلاح نظامی نداره که خود از او تمام ساعات کنترل بکنه و او را حفاظت بکنه. در این ساعت با از مردم ما تقاضا میکنیم، از علما تقاضا میکنیم، از استادای مکاتب که برای شاگردات توصیه بکنن و از تمام مردم تقاضای ما نیست که ما را در حصه حفظ و نگهداری این سرمایه پرارزش ملی و معنوی ما را همکاری ما جانبانه. تشکر. تر مرکې وروسته زموږ د ځانګړي ریپورت دوهمه برخه چې د موزیم اړوندو ځینې تاریخي آثارو او لاسي صنایعو پیژندنه ده، د موزیم له مسؤل مدیر څخه پیژندنه وینو او ګورو چې د یاد آثارو په تړاو څه وایي. د دې وطن کونډې کوڅو کشته سوالونه غواړي. این پیسه از زمان داود خان 56 و در پشت سرش هم از پیسه دوره خلقیا 56 و این دیگه پیسه هم ما داریم ازاری هم از دوره خلقیا است. واسه سب امی مشک معرفی کنیرم. چرا نه مقصد محترم، این ما به زبان فارسی کراوی میگیم و به زبان پشتو کناوی میگن که مردم قدیم سابقا خصوصا در زمستان نماز استفاده میکردن. دی وطن کونډې کوڅو کشته سوالونه غواړي. د ریپورت درېیمه برخه د لوګر ولایت د محلي موزیم له مراجعینو څخه پوښتو. کوم مراجعین چې دلته په اونیزه ورځنۍ او میاشتواره توګه تشریف راوړي او د یاد موزیم له اثارو څخه له نږدې لیدنه کوي او په دې تړاو د لوګر ولایت د موزیم له مسؤل او اړوندو مامورینو څخه تاریخي توکو په تړاو پوښتنې لري او د دوی نظریات اوري. ورځو له لیدونکو څخه واورو چې په دې تړاو څه وایي او موږ تاسو ته څه نظر لري. نوم کرام الله د برکې برک ولسوالۍ څخه دلته راغلي. زه د تاریخي شیانو ما ډېر خوښېږي د لیدلو لپاره. دی موزیم د کله کله راځي کله چې نور انډیوالان دوستان سره راځي راخته؟ نه هر وخت موږ ورته راځو، د موزیم څخه لیدنه کوو او دا پخواني شیان ما ډېر خوښېږي. تاسو د دغه موزیم سره څه همکاري کوئ؟ د خلکو څه غوښتنه ده؟ موږ دا غوښتنه ده چې باید هر چې تاریخي شیان چې لري باید دلته یې راوړي، دلته د خلکو لیدو لپاره راوړي او د خلکو غوښتنه ده چې د خپل تاریخ او فرهنګ څخه و موزیم ته خو باید همیشه موږ راسو لیدنه کتنه وکړو، همیشه نه ده که نه، او د دې ته توجه وکړو چې موزیم نه ده که نه موزیم خو تا هغه کوم تاریخي اثار چې دي باید هغه ټول دلته راوړل سي او په دې ځای کې نه ده که نه جای په جای سي. او د امارت هم دا خواست ده چې باید د دې ته لنډه کتنه وکړي. حق ده یتیمانو بپوښتنه کوي.
د دې هر څه درنا زوال. د ریپورت څلورم مهم اساسي برخه چې ده هغه د موزیم ودانۍ، موزیم راتلونکي پلانونه، د موزیم ارزښت او د لوګر د موزیم تړاو د اطلاعات او کلتور ریاست رهبري څه کړي، څه نظر لري، څه راته وایي او څه به وشي. دې تړاو ورځو د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له رئیس رفیع الله صمیم سره مرکه لرو. د موزیم تړاو پوښتنې ترې کوو او له نوموړي څخه به اورو چې راتلونکي کې به یاد موزیم ته څه کوي. بروزنا کوي ورته حق ده یتیمانو. محترم رئیس صاحب، د لوګر د موزیم په باره کې راته ووایاست چې اوس مهال د موزیم په څه وضعیت کې ده، څه ډول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې یو موزیم لرو چې په دې کې تقریبا لسګونه قلمه تاریخي اثار شتون لري او دغه موزیم ورځ تر بلې د رشد په حالت کې ده او د لوګر ځوانان دي، سپین ږیري دي، مقاسمه تعلیمي نوح د علم او خلک چې تاریخ سره دوی مینه او علاقه لري. هره ورځ لسګونه خلک راځي او د موزیم نه لیدنه کوي او کوشش دا روان دی انشاءالله چې په راتلونکي کې موزیم نور هم پراخه کړو او نور یې هم غني کړو. ډېره مننه رئیس صاحب. د لوګر د موزیم په باره کې تاسو پلان څه شی دی؟ غواړئ څه وکړئ نور د موزیم ته؟ موږ د لوګر د موزیم لپاره د مرکز کې هم تقریبا 3 جریبه ځمکه لرو او دغسې محمد اغې ولسوالۍ کې 10 جریبه ځمکه لرو او نو کوشش موږ دا ده او غوښتنه موږ د وزارت څخه دا ده چې په لوګر کې دلته ولایتي موزیم چې 3 جریبه کې دا هم جوړ کړو او ښه یو معیاري موزیم چې د لوګر د خلکو هغه د تاریخ هغه وړاندوینه او هغه اثار نښکاره کړي او دغسې محمد اغې ولسوالۍ کې 10 جریبه ځمکه لرو د موزیم لپاره. غواړو دې باندې هم کار وشي او هغه اثار چې هغه د مسانک څخه لاسته راځي یا مخکې لاسته راغلي دي دا دلته راوړو او د افغانستان په کچه بلکې د سیمې په کچه موږ یو غښتلی یو پراخه موزیم ولرو. ډېره مننه رئیس صاحب. په آخر کې د لوګر په ولس باندې د موزیم په باره کې غږ څه شی دی، څه غوښتنه ترې لرئ؟ موږ د ولس څخه دوه غوښتنې دي. یو دا ده چې لوګر خلک راشي او د لوګر په موزیم کې خپل هغه تاریخي اثار دا وګوري، مشاهده یې کړي او دې تر څنګ په ټول د لوګر ولس باندې زموږ غږ دا ده، غوښتنه مو دا ده دوی هغه څه چې دوی په کورونو کې لري او تاریخي اثار وي، قدیمي اثار وي، هغوی استفاده نه ځینې کوي. نو غوښتنه مو دا چې دا راوړي لوګر موزیم ته، دلته کېږدي، په خپل نوم باندې ثبت کړي تر څو زموږ دغه اوسنی نسل او آینده نسل دا وویني او د دې په تناظر باندې خپل تاریخ دا مخې ته کېږدي. دا غوښتنې مو د لوګر ولس. ډېره مننه رئیس صاحب. کور ودان. د دې هر څه درنا زوال.